خدای دې وکړي چې مراد یې نوی پیدا کړی. خیره دی علي څه کړي؟ که مراد پیدا کړي څه به وشي؟ هیڅ کومه خبره نه ده، هسې مو خبرې کولې. ښکاره ده چې کوم سره نه پټوئ. زه ښه پوهېږم. حاله راته ووایي چې دلته څه روان دي. علي د مراد وژلو لپاره هغه پسې ګرځي. څه؟ شکران خبره ده؟ نه ده، اړتیا نشته چې خبره شي، که نه نو زړه به ودرېږي. تاسو لیونی شوي یې څنګه؟ پس له هغې چې زوی یې ووژل شي پوهه شي. باسکانو علي ستا په څېر یو ښه هلک نشي کولی په غوسه کې د کوم چا ځان واخلي. اندېښنه مه کوه، دا به هرومرو خپله سزا وویني. زویه علي دا کار مه کوه، ته زما یوازینی زوی یې، ته څوک نشې وژلی. درته زارۍ کوم، مسله دې ښکته که علي په هوش راشه. زویه خدایا ډېر شکر. لږ پاتې و چې ما ووژني. ته نږدې مه راځه، دا هر څه ستا له امله وشول. اوس له دې ځایه ورک شه، ځه لاړ شه. زویا علي د بکر موضوع به څنګه شي ملا صاحب؟ پلار یې هېڅ زموږ خبره نه مني، ډېر ضدي سړی دی. په اصل کې رمضان بد سړی نه دی، فکر کوي له زوی سره یې ښېګڼه کوي. خو د ښېګڼې پر ځای خپل زوی ته زیان رسوي ملا صاحب. خو هغه نه پوهېږي رجایي. بیا نو باید یو کار وکړو چې هغه کم عقل په دې خبره پوه شي. خو څه وکړو؟ سمه ده، ما داسې یو فکر کړی چې د رمضان به خپلې غلطۍ ته پام شي. هله راته ووایه نو. میرال په خیر راغلی، دننه نه راشه. شکران میرمنې، همدا چې دا خبره مې واورېدله، بیا په منډه دلته راغلم. خیرت دې میرال څه شوي؟ ته خبر نه لرې چې مراد؟ توبه، ما فکر وکړه ته به خبره یې. څه وایې میرال؟ مراد باندې څه شوي؟ خبرې وکړه میرال. سمه ده، ارامه اوسه شکران میرمنې، ته دومره ډېره اندېښنه مه کوه. علي وسله راخیستې او د مراد شی نیولې. زویا شکران میرمنې، کاش دا خبره مې نه وای کړې. سلیم خبر دی میرال؟ نه زه همدا اوس پولیسو ته زنګ وهم. شکران میرمنې منډه کوي، راشي چې سلیم راغی. سهرا او علي هم ورسره دي. سلیمه مراد چیرته دی؟ ښه دی؟ د سهرا څنګ ته مزه دا چې علي له هغوی سره دی، ښکاري چې مراد ښه دی. ته ورته وګوره، اوس هم له سلیم سره یو ځای دی. مورې څنګه خبره شوې؟ تا ته چا وویل؟ دا چې څنګه خبره شوم هیڅ مهمه نه ده. مراد څنګه دی راته ووایه. مورې مراد ښه دی، زه بیا درځم هر څه درته وایم.
څه وخت راځې سلیمه؟ همدا اوس کور ته راشه. زه خپل د زوی په غم کې ما اوس تا دې خبرو ته وګوره. سهرا مېرمنې مه خفه کېږه، زه به مې مور په یو ډول پوهه کړم. زه هم له تاسې سره ځم ښوونکیه. دا کار زما زوی کړی، باید زه بخښنه وغواړم. مالګرو لوبه مو نه ده خلاصه؟ خلاصه که چې زم لوبه وکم ماښام شو. ورځ په خیر. زه دلته کېناستلی شم؟ کینه ملا صاحب. وګوره ملا صاحب، که بیا هغه موضوع یادوې هسې دې ځان مه ستړی کوه. ما پرېکړه کړې چې بکر به کار کوي. خبره خو مو سمه ده، خو د بکر عمر کم دی. دا کار د هغه لپاره سخت دی. که یو ځلې روغتیا ته زیان ورسېږي بیا به هېڅ څه به هم ورته ګټه ونه رسوي. روزي په اسانۍ نه ګټل کېږي، ته خو ښه پوهېږې د خدای په لاس کې ده. که د هغه په سر کوم څه راځي هېڅوک یې مخه نشي نیولی. البته چې تقدیر نشو بدلولی، دا چې تیاری ونیسو کومه بدي نشته. همداسې ښه ده. بکر ښوونځي ته ځي او بیا کار ته ځي. هېڅ اړتیا نشته چې ستاسې مرکز ته درشي. ملا صاحب ته چای راوړئ. چای نه غواړم. تاسو یو ځل بیا هم فکر وکړئ. انشاءالله مخکې له دې نه چې ناوخته شي خپل فکر مو بدل کړئ. د خدای په امان. زما خو یې مغزه خراب کړه. داسې خبره دې ولې رانه پټه کړې وه؟ که په زوی مې څه شوي وای زه به څنګه خبره شوې وم؟ ها هله مراد ته زنګ ووهه، ورته ووایه دلته راشي، تر څو چې هغه وی نه وینم زما زړه نه صبرېږي. مورې اندېښنه مه کوه، مراد ښه دی او هو که اوس یې راوغواړئ نشي راتللی. البته حق هم لري. چا چې د هغه د وژلو هڅه کړې وه د کور څنګ کې یې اوسېږي. که پخوا مو زما مخه نه وه نیولې پولیسو به یې عقل سرته راوستی و. لږ تر لږه ډار شوی خو به و. ښاغلی عثمانه، ته خبر یې چې لږ پاتې و چې زوی مو وژل شوی وای. شکرا ترورې وګوره زه. ته هیڅ خبرې مه کوه سهره، ته هم یوه مور یې. فکر مې کوو چې زما په حال به پوه شې. هیله مې درنه وکړه، خو تا څه وکړل؟ که زما خبره دې منلې وای اوس به هیڅ هم داسې نه وشي وي. موږ تاسو سره څه کړي؟ ها کور کې مو ځای درکړو، ښه مو در سره وکړل. آیا دا زموږ تېروتنه ده؟ افسوس دې وي په تا، ستاسو مننه کول همداسې ده. ها دا کار داسې په خبرو نه حل کېږي. پولیسو ته زنګ وهم، ستا د زوی سزا به هغوی ورکړي. مورې بس کړه، لږه ارامه اوسه. سلیمه زما شو، نن زما بخت را سره مل دی. رمضان وروره ستا زوی ټپي شوی دی. ته څه وایې؟ نه پوهېږم، ټول خلک دکان مخې ته راټول شوي. څنګه ټپي شوی؟ خبره خو مو سمه ده، خو د بکر عمر کم دی. دا کار ورته ډیر سخت دی. که یو ځلې روغتیا ته زیان ورسېږي بیا به هېڅ هم ورته ګټه ونه رسوي. مورې علي هسې هم ډېر ډار شوی. هغه ستونزې چې د هغه په سر راغلي دومره اسانه نه دي.
خپل منځ کې به دا ستونزه حل کو پولیسو ته اړتیا نشته ته خو داسې یوه ښځه نه وې اوس ولې داسې کوې هیله کوم لږ ارامه اوسه څنګه ارامه شم سلیمه لږ پاتې و چې مراد مړ شي ښاغلی عثمانه ولې غلی ناست یې یو څه خو ووایه ستا زد او غوسه له خپل زوی نه د ډېره مهمه ده شکران میرمنې وګوره د مخرنګ د څنګه سپینو تښتېده د دوی له امله زموږ ژوند خراب شوی پلار یې هم داسې دی چې زوی هم ورته شوی هغه متل سم دی چې وایي ګل له ګل نه رنګ اخلي ته څنګه مورې چې په خپل زوی پام هم نشي کولی دومره شیان یوازې په بخښنې سره نه خلاصېږي علي د مراد د ګواښ په اړه خبر شوی که نه ته دې حالت ته وګوره ما خپل زوی د سړک په سر نه دی پیدا کړی عثمانه تاسو خو تل ویل چې عدالت باید پلی شي اوس چې عدالت غواړو دا کار یوازې پولیس حل کولی شي ښاغلی عثمانه علي ته باید د دې کار سزا ورکړي د نورو خلکو خبره چې وي عدالت غواړي خو زما د زوی خبره چې شي بیا ما ته هر څه چې غواړئ ووایئ زوی باندې دې پام ونه که او یوه خبر نه یې ما ته سپکې ووایئ خو زوی ته مې څه مه وایئ که هماغه وخت دې زما خبره منلی وای اوس به داسې هیڅ هم نه وشوي خو اوس نو ډېره ناوخته ده زه هم نور صبر نه لرم لورې وروسته له دې به خپله ستونزه پولیسو ته ووایي همدا اوس زنګ وهئ زه هم غواړم د مراد په اړه څه ووایم زه هم شکایت لرم او هو زما شاهدان هم تاسې خپله یئ استاده بکر چېرته دی څه شوي لاس یې علي نیولی دی ګوتې ژوبلې شوي دي ستا د زوی لاس نور نه قلم نیولی شي او نه هم څټک د زوی راتلونکی دې تباه شو کاش چې نه یې پیسې ګټلی او نه هم ورباندې دا حالت راغلی وای شرمېږي نه چې وایي زه هم شکایت لرم څه شکایت لرئ پولیسو ته ویلی شي چې ما له مراد نه وغوښتل چې میړه مې په زندان کې وساتي ها زنګ ووهه که وجدان دې درته اجازه درکوي زنګ ووهه زما زوی چې هر کار کړی تا سره یې د مینې له امله کړی سهره څه وشول ولې غلی شوې کاش چې هر څه همداسې وای لکه چې ته فکر کوې خو ووایه زه په څه نه پوهېږم خبرې وکړه لورې ووایه لورې مراد په تا زړه بایللی پرته له دې څه ګناه کړې که کومه بله ګناه یې کړې وي ووایه چې زه هم پوه شم شکران ترورې مراد وویل که زه یې سپارښتنه ونه منم بیا به جابر له زندان نه خوشي کي او زما سر ته به نوې بلا جوړه کي هغه پوهېده که جابر خوشي شي علي به هم له ځان سره بوځي د علي له لاسه ورکولو باندې زه وګواښولم تل دې ویل چې ښوونځی ګټه نه لري او باید کار وکړي اوس خوشحاله شوې بکره زه ستا ښېګڼې غواړم د دې لپاره چې زما په څېر نه شې ما هم نه غوښتل چې داسې وشي غوښتل مې چې قوي واوسې
او د پښو لاندې نشي. دا ته څه وایې لورې؟ زما زوی داسې یو کار نه کوي. هیله کوم په زوی مه تور مه لګوه. دا کار ډیره لویه ګناه ده. د څه شي تور شکران؟ مراد چې دا خبره وکړه ما واورېده. څنګه چې سهرا لور مې وویل همداسې هغې ته ګواښ کوه. زموږ زوی په ښکاره ډول یوې ښځې ته ګواښ کړی. د هغې له سخت حالت څخه یې ګټه اخیستې او د واده غوښتنه یې ورنه کړې. ما هم په دې خبرې باور نه و کړی، خو کله چې مې خپله واورېده دومره وخته څو ځلې رانه پوښتنه وکړه، خو ما له ډېره شرمه دا خبره ونه کړه. موږ دا څنګه یو زوی روزلی دی؟ بکر د کار پر ځای درس ویل ته لېږلی وای بیا به داسې نه و شوي. ډېر درد کوي. په خیر راغلی. خیر اوسئ. په خیر راغلی. ملا صاحب مهرباني وکړئ. شفا دی وي بکره، شفا دی وي. ژوندی اوسې. کاش ستاسې خبره مې منلې وای، خو اوس ډېر ناوخته شوه. د زوی راتلونکې مې په خپلو لاسونو تباه کړه. که ته پوهېدلی بیا دی اجازه ورکوله چې زموږ مرکز ته لاړ شي؟ البته چې ورکوله مې. کیدای شي کوم ډاکټر یا انجینر ترې جوړ شوی وای، خو اوس هله توکي دې راټول که چې ځو. زو چیرته؟ د پلار کور ته دې ځو. هله زر کوه توکي دې راټول که. هله زویه، هله پاڅېږه. آفرین سهرا، ته هغو کسانو ته اړتیا نه لرې تر اوسه چې د هغوی احسان په ځان ومانه بس نه و. وګوره ما ستا توکي تیار کړي، څه چې پاتې هغه به اوس راټول کو. سمه ده؟ که ناوخته هم یې اوس هم له خپل کار نه پښیمانه دا کار ښه دی. وروسته له دې د زوی د زده کړو لپاره مې هر څه ته چې اړتیا وي هغه کوه. په اصل کې د لاس حالت یې دومره هم خراب نه دی. وګوره د بکر لاس هیڅ کومه ستونزه نه لري. ته زموږ په خبرو قانع نه شوې، موږ مجبور شو چې داسې یو کار وکړو. بخښنه غواړم، حق دې راته وبخښه. احمد وروره داسې خو څوک نه کوي. لږ پاتې و چې زړه مې ودرېږي. رمضانه داسې پیښه په رښتیا هم رامنځته کېدی شوه. بکر د کار په وخت کې ډېر ستړی کېده، یوه ورځ به یې لاس ژوبل شوی و. هغه وخت بیا پښیماني هېڅ ګټه نه لرله. یعنې د دې لپاره چې شکر وکړو او هوښیار شو، دا خو ضروري نه ده چې باید یو بد کار وشي. رښتیا وایې وروره، ته زما بښنه ومنه. استغفر الله، د بښنې وړ نه ده. مهمه دا ده چې ته پوه شوی اوسې. پلار جانه بښنه غواړم. په اصل کې زه بښنه غواړم. لږ پاتې و چې په ناپوهۍ کې لویه تېروتنه وکړم. اوس نو هغه مرکز ته لاړ شه، بل کار ونه کې یوازې خپل درسونه وایه. سمه ده؟ مه خفه کېږه شکران. زموږ اولادونه چې هر څه وکړي، موږ د میندو په توګه باید په هغوی پام وکړو.
هر څوک هغوی هیرولی شي خو یوه مور هیڅکله هم خپل اولاد نشي هیرولی. دې کار کې ستا هیڅ ګناه نشته. وګوره ډېر شکر دی هغوی هم ځي. ما هم غوښتل چې هغوی لاړ شي خو د مراد د دې کارونو په اړه چې خبره شوم نو بیا صحرا مېرمنه ځي پلاره. چیرته ځي؟ اړتیا نشته چې موږ سره لاړه شي، خپلی ځای پر ځای کوو. داسې نه کېږي سهرا، تر څو چې خپله ونه ګورم چې ځای پر ځای شوی زړه مې نه صبرېږي. هله زویه، صحرا مېرمنې، مجبوره نه یې چې له دې ځایه چېرته لاړه شي. موږ ډېر ناوخته که ښوونکیه ډېر پخوا باید تللي وای. تاسې د نزاکت له مخې دا خبره کوئ خو وروسته له دې امکان نه لري چې دلته پاتې شو. داسې مه کوه لورې، که لاړه شي زما سر به ټیټ شي. هغه وخت بیا نشم کولی چې ستا مخ ته وګورم. نه کېږي عثمان کاکا، نور نه نه کېږي. حق دې راوبخه. صحرا مېرمنې، اجازه راکړه چې مرسته وکړم. لږ تر لږه په دې خو به پوه شم چې چېرته اوسېږئ. مورې دا کور ډېر ښکلی دی. پلار مې ښه کور ټاکلی، بیخي زموږ د سورې د کور په څېر دی. لوی کور دی، هره کوټه چې غواړې اوسېدلی شي. ما ته به هم یوه کوټه راکوي، کله چې راتلم هلته به اوسېږم. ولې نه حاجرې خورې، ته زموږ د سترګو په سر ځای لرې. برانډه دې لیدلې ډېره لویه ده. په خیر یې وکاروئ صحرا. نوی کور مو مبارک شه. ما نه غوښتل داسې وشي خو د هر څه لپاره ډېره مننه کوم ښوونکیه، حق مو راوبخئ. دومره وخت مو په خپل کور کې ځای راکړ، خواړه مو راسره شریک کړل. کاش په پای کې داسې نه وای شوی، خو داسې اندېښنه مه کوئ.
تاسې اندېښنه مه کوئ، موږ دواړه خپلو ځانونو ته پام کوو. زه هم خبرو کې بوخته شوم، کار رانه پاتې شو. اوس چې حاجره دلته د خپل څوکۍ به پر ځای کړو. هیڅ ځای نه و چې لاړه شي. ډېر مکرې وکړه او ویې ژړل لکه کومې جنازې پسې چې روانه وي. خو په هر حال ښه شوه چې له دې ځای نه لاړه. والله چې زه خو ډېره ډارېدم چې هغه به لاړه نه شي. سلیم څه وکړل مورې؟ کوم څه یې وویل؟ سبا کوي نو بیا به هم هغوی پسې ورغلی وي چې مرسته وکړي. فکر کوي چې اتل دی. هر څه چې وشي سلیم به بیا هم ټوله صحرا سره وي. له هغې ځان نشم ژغورلی که نه؟ څومره ښه. اوس یې د هغوی نوی کور هم ولیده. اوس به نو د مرستې په پلمه هر ورځ د هغې کور ته ورځي. ما به هغه وخت ویني چې سهرانه بیرته راشي. لوري زه فکر کوم تا زما خبرې وانه اورېدلې. هغه ښځه له دې سیمې نه لاړه، ته بریالی شوې. اوس خو باید ډېره خوشحاله شي. زه یوازې هغه وخت خوشحالیږم چې صحرا له سلیم نه دومره لرې لاړه شي چې د سلیم لاس هېڅکله ورته ونه رسېږي. هغه به هم وشي. ورو ورو هر څه ښه کېږي. لږ هم څوک خوشحاله نه پرېږدي. دا خوښي دې هم په غم بدله کړه اصلي. مورې بارانډه دې لیدلې؟ مخه یې د سیند خواته ده، ښکلې منظره لري، باور وکړه. مه خفه کېږه مورې، دلته به هر څه ډېر ښه شي. دلته به ډېر ښه ژوند ولرو. تاسې هم په زحمت شوئ ښوونکیه. د هر څه لپاره مننه کوم. هیله کوم. خو یو څه ته مې اوس پام شو، دا کړکۍ سمې نه بندېږي. د خوب نه مخکې یو ځل بیا وګورئ، احتیاط به ښه وي. فکر کوم زنګ هم نشته. د هر څه لپاره ډېره مننه ښوونکیه. هیله کوم ما وبښئ. داسې مه وایه علي، زه تا نه هېڅ خفه نه یم. تاسې یوازې زما ښوونکي نه بلکې ماته د کورنۍ یو غړي په څېر یئ. تاسې نه مې باید مخ نه وای اړولی. ما وبښئ. علي علي هر انسان غلطي کوي. مهمه دا ده چې خپله غلطي باندې پوه شي. ته هېڅ اندېښنه مه کوه. د خدای په توکل سره به هر څه سم شي. په هر حال زه نور ځم. زړه مې نه کېږي تاسې یوازې پرېږدم، خو په ځان مو ډېر زیات پام کوئ. ښوونکیه داسې خبرې کوئ لکه چې بیا سره نشي لیدلی. داسې خبره نه ده، تر څو چې تاسې واوسئ هر وخت لیدلی شو. بیا دې هم کور درته مبارک وي. مننه ښوونکیه. علي سهرا دروازې او کړکیو ته پام کوئ، ټولې جوړې نه دي. اندېښنه مه کوئ. بیا دې مبارک وي. ژوندی اوسئ. اصلي نن تا سره نه وم، حق دې راوبخه. هیڅ خبره نه ده، حلال دې وي. موږ ټول پوهېږو چې نن دې څنګه ورځ تېره کړې. ښه د صحرا نوی کور څنګه دی؟
هلته ځای پر ځای شول؟ هو ځای پر ځای شول. کورم ښه دی خو زما ډېر خوښ نه شو. هلته به څنګه یوازې ژوند کوي؟ یوازې خو نه دي او ډېر ژر به یې میړه هم له زندانه آزاد شي. یوازې نه پاتې کېږي. زما په انده اندېښنې خبره نه ده. هو داسې خو ده. مخکې مې هم وویل هغه کور زما خوښ نه شو. سیمه یې هم ښه سیمه نه ده. یعنې لږ تر لږه د جابر ازادېدلو پورې که زموږ په سیمه کې پاتې وای ډېر ښه کار به شوی و. مه خفه کېږه. هسې هم ته خو به هره ورځ د هغو لیدو ته ورځې. یعنې موږ هغوی یوازې نه پرېږدو. که غواړې زه هم د هغوی لیدو ته ورځم. لږ تر لږه د اوسېدو لپاره یې خو یو ځای پیدا کړ. تاسې ته ښه وخت غواړم. زه ځم. هله یې ته زویه ته هم لاړ شه. زه کیک خورم تر اوسه نه دی خلاص شوی. خلاص شوی دی نو هله زویه. توبه خدایا د خلکو میندې غواړي زامن ډېر خواړه وخوري خو زما مور زما له ستوني نه بیرته راکاږي. یې ته نو هله زر کوه. نن ډېر ستړی شوی یم. په اجازه مو زه نور ځم. ډېر خوندور کیک و مننه کوم. دارو دې شه. زه به دې تر دروازې ورسوم. ماښام په خیر. اصلي د لیدو په هیله. د لیدو په هیله. که زما خدمت کول در باندې سخته تېرېږي بیا کښېنه. خپل درمل خپل اخیستی شم. زه هېڅکله هم خپل میړه ته د خدمت کولو څخه نه ستړی کېږم. زه ستا ښځه یم ښاغلی عثمانه. د ژوند ملګرې دې یم. زه ستا د اولادونو مور یم. په غم او خوشحالۍ کې در سره شریکه یم. خو تا چې خپل زوی دومره زر هیر که له ما نه دا تمامه لره چې زه دومره زر هغه له زړه نه وباسم ښاغلی عثمانه. سهرا هم یوه مور ده. د هغې پر ځای فکر وکړه. هغې ښځې داسې څه کړي وو چې ستا زوی ورسره داسې وکړل. زه څه وکم؟ غواړې د زړه ټوټه مې لرې کم؟ د هغې لپاره خپل زوی قربان کم؟ هسې هم ته هغه ته هر څه ویلي. اوس خو دا کار شوی. که د هغه پلار یې باید هغه وبخي. زما په بخولو به څه وشي شکران. ته دعا وکړه چې خدای یې وبخي. که ته دا وغواړې او که ویې نه غواړې زوی به دې خپله سزا هرومرو وویني. څنګه سزا؟ دا ته څه وایې ښاغلی عثمانه؟ ولې دې داسې چلن وکړه؟ ته په دې نه پوهېږي دا سړی باید په غوسه نه کې لوري. ودې نه لیده چې څنګه له دې ځای نه وتښتېده. څه مې کړي وای مورې؟ غلی وم زړه مې بیخي په تنګ شو. ته هغه ونه لیده؟ لږ پاتې و د سهرا تګ له امله ویر ونیسي. اصلي باید دا زده کړې چې څنګه خپل ځان کنټرول کې لوري. وګوره بالاخره هغه ښځه له دې سیمې لاړه. ته هسې بخیلي کوي. هوښیاره اوسه. هسې هم لږ کار پاتې دی لوري. رښتیا وایې مورې خو ځان مې کنټرول نشو کړی. څه وکړم نو؟ اوف هر څنګه چې کېږي د حسین زه باید پیدا کړم او سلیم ته خبر ورکړم. جابر باید آزاد شي او دا ښځه سوریې ته بوځي. وروسته به ارامه ساه واخلم. که حاجرې ته ووایي څنګه به وي؟ هغه له سوریې نه نوې راغلې ده. کیدای شي هلته څوک وپېژني. دا چې هغه د حسین د ځای په اړه پوه شي بیا به په موږ هم څوک شک ونه کړي او سلیم به هم شک ونه کړي. یوازینۍ ستونزه دا ده چې حاجره دا خبره مني او که نه. هغې ویل چې زه هم غواړم سهرا بیرته سوریې ته لاړه شي خو سمه ده. فکر وکړه دا کار وشو.
په خیر راغلی هاجرې مهرباني وکړه کښېنه. بخښنه غواړم هاجرې چې ته مو داسې په زحمت کړې. د یوې مهمې خبرې لپاره مو ته راغوښتې یې. د صحرا والي د ښېګڼې لپاره مو ته دلته راغوښتې یې. هیڅ خبره نه ده، مهرباني وکئ. که زما له واسې پوره وي هرومرو یې کوم. موږ له مراد نه د حسین پته اخیستې، خو موږ دا خبره سلیم ته نشو ویلی. ته خو پوهیږې زموږ په منځ کې ډېرې پیښې شوي. ډارېږو چې کوم بل څه فکر ونه کړي او په موږ بد ګمان ونه کړي، خو دا معلومات په هر ډول چې کېږي باید سلیم ته ورسیږي. یعنې که یو لیک ورته ولیکو او ته یې هغه ته ورکړې، دا کار کولی شې؟ البته ورکولی شم. ان هم دا اوس یې ولیکئ چې وروړم. مورجانې کاغذ او قلم راوړی شې؟ ولې نه راوړم یې. سهار په خیر مورې. نه زه نه څکم مورې. سهار په خیر دې وویل که نه؟ په دې ورځ کې څه په خیر دي زویه؟ فکر کوې چې ټوله شپه به ما خوب کړی وي؟ فکر مې کاوه چې د خوب تخت مې له ستونو جوړ شوی. د مراد دا حالت به څنګه شي سلیمه؟ د دې کار پایله به څنګه وي؟ ها مورې، مراد له خپل مسلک نه غلطه ګټه اخیستې ده. که محکمه پوه شي چې له سوریې څخه راغلی، رښتینی قاتل یې پټ کړی او د هغه مخه یې نیولې، بیا به هم خپل مسلک له لاسه ورکړي او زندان ته به هم لاړ شي. سلیمه زویا، تاسو دواړه زما د زړه ټوټې یې. تر نن ورځې پورې ما ستاسو تر منځ کوم فرق نه دی کړی. که ستاسو له منځه یو تمه ګواښ وي نو پرته له دې چې فکر وکړم خپل ځان قربانوم، خو دا حالت مې زړه نشي زغملی. مراد د یوې ناممکنې مینې په لیونتوب کې غلطي کړې ده. د دې غلطۍ له امله باید خپل مسلک له لاسه ورنکړي، که نه نو هغه به تباه شي، بیا به هیڅکله هم د هغه ژوند سم نشي. هیله کوم سلیمه زویه، ورور دې وژغوره. اجازه مه ورکوه چې مراد ته داسې سزا ورکړل شي. هیله کوم څه کېږي یو کار وکړه. خورا خوله دې خلاصه که، خلاصه که، خلاصه که. آفرین. او هو یو زیری هم لرم. د څه شي زیری؟ دلته چې راتلم سلیمې ولیده. په ما د هیڅ زړه ونه سوځاوه. ته هیڅ وجدان نه لرې؟ که هغه سړی خپله سزا ونه ویني بیا یې هیڅوک له ما نه نشي ژغورلی. اوس خو کوم کار نشو کولی، دا خطر باید په غاړه واخلو. زه نه غواړم تا سره خبرې وکړم. دا موضوع نوره تا پورې اړه نه لري.